سلامونه ملګرو، هیله صحتمند بیاست، وخت په خیر وي. زه یم عبدالفتاح همدرد، تاسو ګورئ تکنیکل همدرد یوټیوب چینل. یو ځل بیا راځو د کیپا وهم کلاس ته. په دې کلاس کې د کیپا د ډیټا اپشن په پاته برخه باندې خبرې کوو. لکه څنګه په تیره ویډیو کې چې مو د پروډکت فایندر اپشن ته راغلي ولو او په دې مو یو اندازه کار کړی ولو. د هغه پاتې ویډیو په ادامه سره نن دا ویډیو هم ریکارډ کوو. که چېرته تاسو تیر ویډیو نه یې کتلي، لومړی ولاړ سئ تر دې مخکنۍ ویډیو چې د شپږم کلاس هماغه ویډیو وګورئ، بیا راسئ دې ویډیو ته ادامه ورکړئ. ځکه هماغه ویډیو نه یې کتلي، دې ویډیو په استعمال باندې نه پوهېږئ. دا اپشن چې ولو سیل رینک اینډ پرایس ټایپ، دا کوم شرایط چې ولو چې څنګه یې مو تاسې ورکوو، څنګه کوم شیان هلته کارول کېږي، هغه مو ویلي وو. په دې ویډیو کې چې دا دې ویډیو کې کوم کار موږ کوو، هغه چې دا ټایټل برانډ اینډ مور دا اپشن ده. په دې کلیک کوو تر څو دا راخلاص دا صفحه موږ ته. په دې کې مو تاسو لکه په تیر ویډیو کې مو ویل له دغه اپشنونو څخه د اساس سیلر او اساس کسټمر استفاده مو کولای شو. یعنې اوس سیلر د یو پروشنده په حیث او خرڅونکي په حیث هم استفاده کولای شو، اپشنونه لري، او د بایر په حیث، د کسټمر په حیث، د مشتری په حیث هم استفاده کولای شو چې له دې اپشنونو څخه استفاده وکړو. استفاده یې مختلفه ده، دواړه تاسو په دې ویډیو کې وایم. اول راځي دلته لیکلي دي روډ کټګوري. روډ کټګوري هغه مین کټګوري ده. اوس امازون ته ستاسو راسه هلته مختلفې کټګوري وي دي. ګوره د امازون ویب سایټ ته کله چې امازون ویب سایټ تاسو راخلاص کړو، دې ځای ته راسئ. ګوره دلته کټګوري ته راخلاص کړو، مختلفې کټګوري وي دي، ځان ته کټګوري وي دي، مختلفې کټګوري وي دي. بیا په دې کټګوري کې سب کټګوري وي دي. په دې ته وایي کټګوري. راځي په کیپا کې دلته اول کټګوري ورته انتخابوي، مین کټګوري. روډ کټګوري هغه مین کټګوري ده. دا ستاسو کلیک کړئ مختلفې کټګوري ورخلاص کړئ. هغه تاسو پورې اړه لري چې تاسو په کومه کټګوري کې پروډکټ هانټینګ کوئ، په کومه کټګوري کې پروډکټ پسې ګرځئ، هماغه کټګوري به انتخاب کړئ. مثال تاسو راځئ بیبي کټګوري پروډکټ انتخابوئ، کټګوري مین کټګوري تاسو بیبي انتخاب کړئ. دوهم اپشن چې ده په دې کې بیا سب کټګوري ده. سب کټګوري یعنې هغه مین کټګوري کې پرې کټګوري وي دي. په سب کټګوري کې بیا دوه اپشن دي، یو انکلود سب کټګوري ده او بل ایکسکلود سب کټګوري ده. دې دواړو ترمنځ فرق څه شی ده؟ انکلود سب کټګوري یعنې هغه کټګوري ته نو زه ورته ورکوم دا کټګوري اړوند معلومات ماته راکړه. اوس په بیبي کټګوري کې بیا په سب کټګوري ته ورته لیکم چې ورته لیکې ورډ کټګوري کې مثال پر کټګوري څه شی ده، ورته لیکې ګیم اړوند مثال د ماشومانو د ګیم شی نشته، نو ورته لیکم شوز. شیټ بل ته مکمل معلومات درکوي پسې نور وروسته. مثال د ماشومانو اړوند ډیشز، هغه نوم باید تاته معلوم وي چې سب کټګوري څه شی ده. اوس ګوره نه دا کټګوري ما ته سب کټګوري ته انتخاب کړه، صرف د دې اړوند ما ته اوس معلومات راکوي. د بي په پروډکټ کې ډیشز په اړوند اوس ما ته معلومات یا سرچ کړئ یا ما پروډکټ ته راوړئ. او په دې ځای کې به څه ورته ورکوو؟ دې ځای کې هغه سب کټګوري ورته کوو چې ما ته دغه پروډکټ مه رااخله. مثال ته ورته لیکې چې کلوتس، دا ده ښه کلوتس، دا ورته انتخاب کړه. داسې بل ورته انتخابولی شي، ډېر ورته انتخابولی شي. دغه پروډکټ ما ته مه راوړوه. د بیبي کټګوري کې دا پروډکټ ما ته مه پیدا کوه، او دلته بیا کومه کټګوري ته سب ورکړې دا پروډکټ ما ته پیدا کړه. دغه سب کټګوري ده. ته د پروشنده په حیث باندې له سب کټګوري څخه باید تیر سي، مین کټګوري ورکړې، په هغوی کې تاته مختلف پروډکټ را پیدا کړي تر څو تا څخه ښه پروډکټ مس نه سي. او په د پروشنده په حیث باندې، خریدار په حیث باندې، کسټمر په حیث باندې چې کوم پروډکټ ته ګرځي او مشخص پروډکټ پیدا کوي، بیا سب کټګوري ته تو اړتیا لري. بل راځي دلته ټکسټ. ټکسټ په دلته یو هغه ورکوي چې نوم یې ورکوي، دغه پروډکټ نوم یې مشخص نوم یې تاته معلوم وي چې پروډکټ په څه نوم باندې ده، هغه دلته لیکي، هماغه پروډکټ تاته را پیدا کوي که چېرته نوم تاته معلوم وي. که چېرته نه یې معلوم، له دې څخه تېرېږي. بل اپشن د نه لاندې اپشنونه چې دا څه شی دي، دلته ګوره مختلف اپشنونه دي. اول یې تاته لیکلي دي از ون اپ، دلته هغه ټایپ یې ته ورته لیکي. ټایپ یې څه شی ده؟ دا پروډکټ چې دی مثلا له کومې ډول څخه دي، له کوم حالات ټایپ یې کوم شی ده. ګوره مختلف ټایپونه دي، هم د رنګ د شی ده مختلف. که ټایپونه کوم ټایپ که تاته معلوم وي، هماغه ټایپ ته ورته انتخابوي، مشخص ټایپ چې ګرځي. از ون اف دیم، یو له دغو څخه باید واوسېږي شرټ، ون اف شرټ. او که چېرته ورته انتخاب کړي چې از نان ون اف دیم، یعنې شرټ باید ونه اوسېږي، نان ون اف دیم، نور یې خو دغه دې ونه اوسېږي.
ټایپ دلته انتخاب بل راځي په دې کې ورته انتخاب یې ونه دی مانیفیکچر دلته ته مانیفیکچر چې کوم کس یې تولیدونکی ده هغه تولیدونکي کمپنۍ نوم لیکي که چېرته نوم تاته یاد وي همغه نوم ورته ورکوي جنریک ده ارګیټن ده کوم یو نوم چې تا لپاره مشخصه ته معلوم وي همغه نوم ورکوي تولیدونکی دا کمپنۍ ده په دې خانه کې بیا راځي برانډ ورته مشخص کوي دا پروډکټ کوم برانډ تولید کړی ده د برانډ د کمپنۍ نوم چې په هغه جنس باندې لیکل سوی که چېرته ته مشخص برانډ چې ګرځي همغه ورته لیکي که چې مشخص برانډ تاته نه معلوم عام په دې کټګوري کې پیدا کوي بیا ته نه ورته لیکي دا اپشنز یو په ټول درته وایم نور بیا تاسو که چېر ضرورت یې څخه استفاده کولی شئ که ضرورت نه یې دا نشئ استفاده کولی په اخر کې درته وایم چې کوم اپشنونه سیلر لپاره دي کوم دي سیلر لپاره مهم دي کوم دي کسټمر لپاره مهم دي زیاتره موږ تاسو کسان چې کیپا استفاده کوو د سیلر په حیث باندې یا په امازون کې موږ تاسو پروشات کوو د کیپا استفاده کوو اپشنونه په اخر کې ټول درته وایم اوس ټول اپشنونه ځکه په دې څه کوم بعض وخت که تاسو په دې کیپا څخه استفاده کوئ هغه مشخصو بخښونو استفاده کوئ دا نور به تاسو وایئ چې دا خو بې ځایه نه دي دا څه لپاره دي نو په دې باید تاسو وپوهیږئ نو تاسو ون بای ون ټول تشریح کوم بل راځي از ون اف دی پروډکټ ګروپ دي مختلفه ګروپونه لري مختلفو ګروپو کې درجه بندي سوي دغه د بي پروډکټ هغه یو ګروپ انتخابوي ورته که چېرته غواړئ چې یو ګروپ مشخص ګروپ ته معلوم وي هغه ګروپ کې تا ته پیدا کړي ورته ورکوي که نه هغه نو ګروپ نوم که نه درته معلوم ځینې تېرېږي بل راځي ماډل یې په مختلف ماډلونه راځي لکه مثال راځي د 2001 ماډل د ګوره یا مثال راځي 2020 ماډل یا راځي 2024 ماډل که چېرې کوم مشخص ماډل چې ګرځي ماډل ورکوي که ماډل چې نه ګرځي ضرورت نه ورته ماډل تېرېږي بل اپشن ته لري چې ماډل را انتخاب کړي بل کالر دا اپشن لا ډېر وخت کارول کېږي مثال کوم یو رنګ ورته انتخابوي پروډکټ نور انتخاب کړی د خو کې مشخص رنګ پسې ګرځي بلاک د ګوره وایټ د بلو د هر رنګ چې تا خوښ همغه رنګ انتخابولی شي سایز یې ده مختلف جنسونه بعض جنسونه سایز لري ګوره سمال د 1 اف سایز د میډیم د لارج د مختلف سایزونه دي 1x د 2x د 3x نو که پروډکټ سایز انتخابوي مشخص سایز ته سایز هم ورته ورکولی شي همداسې ایډیشن فارمات دا ټول ته کولی شي چې ټوري مثال یو کتاب د نویسنده یا لیکونکی څوک ته همغه ورته مشخصوي او همداسې راځي بینډینګ یو لانګویج چې کومه مثال یو کتاب ته غواړئ پیدا کړي کومه ژبه استفاده شوې ده او همداسې پورت نمبر یې څو ده دا ټول خصوصیات ته ورکولی شي اوس دغه وایي چې په دې برخه کې دا برخه چې موږ وویله د ټایټل اینډ برانډ اینډ مور اپشن په دې کې کوم دی پروشنده لپاره ولو او کوم دی کسټمر یا مشتری لپاره ولو کله چې تاسو غواړئ چې دلته سرچ وکړئ د اساسي لر لومړی به راځئ مخکې اول اپشن لکه په تېره ویډیو کې موږ تاسو وویل دي سیل رینک او پرایس رینک په دې برخه کې به تاسو د سیلر په حیث باندې یو څو اپشنونه ولو هغه ورته انتخابوئ یو څو اپشنونه موږ په درې میاشتې کې راځو انتخابوو چې ولو اول سیل رینک په تېره ویډیو کې موږ هم ویلي وو مثال دا له 10,000 تر 15,000 موږ د ایثار ورته ورکړو بل اپشن چې سیلر لپاره چې ولو هغه بای باکس و بای باکس موږ ورته ورکړو مثال له $10 تر $50 بل امازون او ټاپ سټاک دا درې اپشنونه ولو په دې کې د سیلز لینک او پرایس ټایپ په برخه کې د سیلر په حیث دلته نور اپشنونه دي سیلر لپاره نه دي نور اپشنونه دي ټول د کسټمر لپاره دي چې کوم تخفیفي غواړي په کوم پرایسونو کې دي په کوم بي پرایس کوم دي بي ام پرایس کوم ډیل لګیدلی ده کوم نوی پروډکټ کوم زوړ پروډکټ پرایسونه دا ټول د چا لپاره دا ټول کسټمر لپاره نو ته دې تېرېږو راځو دوم بخت نن چې مو ویل په دوم بخش کې اوس کوم دي سیلر لپاره دي سیلر لپاره فقط روډ کټګوري ده روډ کټګوري ته انتخابوي همغه پروډکټ ته سرچ کوي نور نه سب کټګوري ورکوي نه ټیکس فیلډ ورکوي نه ون اف سایز همدا ورکوي دا ټول نور بخشونه چې دي دا ټول د کسټمر لپاره دي که چېرې ته د سیلر په حیث د دې څخه استفاده د کسټمر په حیث د دې څخه استفاده کوي بیا کولی شئ له دغو اپشنونو څخه استفاده وکړئ چې اوس موږ ټول په دې ویډیو کې درته وویل چې څه ډول استفاده کوي کوشش لپاره دي خو د سیلر لپاره څه شی دي سیلر لپاره فقط په دې کې مین کټګوري ده په دې برخه کې مین کټګوري څخه په پورته برخه کې سیلر په حیث باندې څه ولو سیلر فقط بي سیل رینک بي حساب بای باکس او امازون او ټاپ سټاک دا برخه کې دا سیلر په حیث او دا د کسټمر په حیث راتلونکي ویډیو کې ویډیو غټه نه سي دغه فاته دوه برخې تشریح کوو چې مهمه برخې دي اکاونټ او بای باکس
دا هم همداسې 1 by 1 هم د کسټمر لپاره هم د سیلر لپاره تشریح کوو. نو هیله ده چې له دې ویډیو مې یو څه زده کړي، کوم برخه باید نه یې پوه شوي، په کوم برخه درته سخته وي، تاسو کولی شئ چې ما ته ویډیو کې کمنټ وکوئ. په راتلونکي ویډیو کې به په تفصیل سره تاسو تشریح کوم تر څو تاسو په صحیح معنا سره له دې کیپا څخه استفاده وکړئ او یو څه زده کړئ. کیپا ګور د پروډکټ هانټینګ له د هولسیل بزنس ماډل لپاره له مهمو ټولسونو څخه ده. هم د کسټمر لپاره، خو کسټمر لپاره زیاتره موږ تاسو استفاده نه کوو، زیاته استفاده موږ تاسو سیلر په حیث کوو. دا زه چې ټول اپشنونه تشریح کوم په دې خاطر باندې تشریح کوم، بعضې خلک فکر کوي چې د استاد په دغه اپشنونو باندې نه پوهېږي ځکه نه درته تشریح کړي، صرف یو څو اپشنونو څخه استفاده کوي. ولې خبره همداسې نه ده، خبره همداسې ده چې دا موږ ځکه له نور اپشنونو څخه استفاده نه کوو. هغه اپشنونه دي کسټمر لپاره دي، د سیلر لپاره ټول اپشنونه نه دي. موږ صرف هغه د سیلر اپشنونو لپاره څخه استفاده کوو، خو په باقي اپشنونو باندې هم باید وپوهېږو. بعضې وخت له بعضې اپشنونه هغو کې هم شته چې هغه سیلر لپاره استفاده کېږي، خو په مشخصو ځایونو کې زیاته استفاده کېږي، هغه له بعضو بخشو څخه کېږي. اوس کېدای تاسو ډېرې ویډیوګانې د کیپا اړوند لیدلي، په ډېرو یوټیوب چینلونو کې هم لیدلي، خو هغه صرف هغه بخشونه تشریح کړي چې هغه عمومي د سیلر لپاره استفاده کېږي، یا مشخص یو څو برخو استفاده کړي. نو تاسو سره حتما سوال پیدا کېږي دا نور بخشونه چیز لپاره دي. نو تاسو په دې پلیلیست کې 1 by 1 ټول اپشنونه سټپ بای سټپ درته وایم، او همدا هم درته وایم چې دا دی بیا د سیلر لپاره ضرور دی، او دا هم درته وایم چې دا دی کسټمر لپاره ضرور دی. نو راتلونکي دوه اپشنونه مهم اپشنونه دي کیپا لپاره دي. بیا وروسته موږ چې ځو د هر پروډکټ هغه هیسټوریکل ډیټا ته ځو، ټول اپشنونه یې وایو. نو هیله ده چې تر دې دمه مو ویډیوګانې راسره تعقیب کړي، منظم یې ټولې کتلي. تر راتلونکي ویډیو پورې په لاس پرامه ښه وخت، ښې چارې.